بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي که چیرې یوه ښځه خپل مهر خاوند ته وبخشي او دا خاوند یې محتاج هم وي و دغه ښځې ته رب عز وجل پر هغه دنیا باندې څومره اجر ورکوي. د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي نیکې ښځې هغه دي، بهترینې ښځې هغه دي چې کله مهر باندې ځانونه ورکوي، مهرونه یې ټیټ وي او اولادونه ډېر وزېږوي، دا بهترینې ښځې دي. نو اول واري چې دې ښځې خپل خاوند ته مهر وبخښي، نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مبارکې وینا مطابق دا په نیکو ښځو کې داخله شوه. دوهمه خبره دا ده چې یو څوک د یو مسلمان حاجت پوره کړي، د مسلمان سره دومره کومک وکړي چې هغه د درد او د مصیبت څخه خلاص کړي، د دې ډېر ستر اجر دی. یو روایت کې راځي عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما یو ورځ په نبوي مسجد کې په اعتکاف کې و، ناګهانه یو سړی راغلی او د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما شاته کښېنستی، ډېر زیر او خوابدی ناست. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما چې ورته وکتل او پوښتنه یې ځینې وکړه چې ته داسې خفه ناراضه ناست یې، داسې ښکارې لکه ته چې مغموم یې، خفه یې، څه ستونزه درته پیښ. هغه سړی ورته وایي ای د پیغمبر علیه السلام د اکا زویه، ای عبدالله، زما دې د دغه قبر په صاحب باندې قسم وي، د پیغمبر علیه السلام قبر ته یې لاس ونیوی چې پر ما باندې د یو چا قرض باندې دی او د هغه قرض د ادا کېدلو توان زما سره نشته، نو چې د هغه کس وخت را باندې پردی، زه مغموم یم چې دا سړي ته څه جواب ووایم. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما خپل پایزار یا هغه بوټونه چمپلان را واخیستل، ول زه غواړم چې ستا سره ولاړ سم او هغه سړي ته ووایم چې تا ته وخت درکړي. هغه سړی ورته وایي ای د پیغمبر علیه السلام د اکا زویه، ستا خپل اعتکاف ایر دی، یعنې په اعتکاف کې خو د باندې وتل جایز نه دي. دی په جواب کې ورته وایي که چیرې سړی یوه ورځ اعتکاف وکړي، الله عز وجل به د جهنم څخه دومره لرې کړي لکه د مځکې و د اسمان منځ، او روایت کې راځي چې پرا یو خندق به یې لرې کړي او خندق به دومره لرې وي، دومره غټ وي لکه د مځکې و د اسمان منځ. او که څوک د یو مسلمان د حاجت د پوره کولو لپاره ورسره ولاړ سي، تر لسو کالو اعتکاف یې لا هم ثواب زیات دی. اوس نو که چیرې دغه مبارک روایت ته وکتل سي او د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما وفرمایل چې ما د دې قبر د صاحب څخه دا خبره اورېدلې ده چې هغه دا خبره وکړل، هغه وویل چې د لسو کالو د عبادت ثواب زیات لري. اوس نو ته فکر وکړه چې یو سړی د یو چا د حاجت د پوره کولو لپاره یو قدم واخلي، ورسره ولاړ سي، کومک وکړي، الله عز وجل د لسو کالو اعتکاف ثواب ورکړي. که څوک خپله د هغه کس حاجت ورپوره کړي نو بیا به یې څومره ثواب وي. او همدا ډول د مسلم شریف روایت دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي که چیرې د یو چا پر بل چا باندې قرض باندې وخت یې پوره سي، هغه پیسې نه لري، دی وخت ورکړي، نو وایي بیا چې دغه وخت پوره کېږي، هره ورځ و دغه وخت ورکوونکي ته الله دومره ثواب ورکوي لکه هغه قرض پیسې چې د ده باندې دي، هره ورځ هغومرې صدقه کوي. او که هغه وخت ورباندې پوره سي، دا دوهم وخت یې دریم واري بیا وخت ورکړي، وایي رب عز وجل به دومره ثواب ورکړي لکه دغه پیسې چې ته په قرض ورکړي دي هغومرې دوه واره چې دی هره ورځ خیراتوي. اوس نو ته قضاوت وکړه چې څوک و یو چا ته د قرض مهلت ورکړي، الله عز وجل دومره ثواب ورکړي، او که چیرې د یو چا پر چا قرض باندې دی د ټول عمر لپاره ور وبخښي، د هغه به څومره ثواب زیات وي. نو دغه ښځه نیکه ښځه ده چې خاوند ته مهر ور وبخښي، نو د دې ثواب بیخي زیات دی او دا ثواب په قابو نه کښې وسي. او بله خبره لا دا چې دا همکاري د یو مسلمان سره او بیا د خپل خاوند سره ده، هغه خاوند چې هغه د دې سره ټول عمر ژوند کوي، هغه خاوند چې د دې د اولادونو د دې د ژوند کفالت
په دنیا کې بیا په آخرت کې د همدې خاوند سره وي. نو لهذا که چیرې یوه نیکه ښځه همدغسې وکړي خپل مهر ولور خپل خاوند ته وبخښي، ثوابونه یې د حسابولو نه دي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.